set night tent and the busy Nur Khan. چې ګرانه ګزاره شوه ثوره کمې اسره شوه نیستي هم را سره شوه او دوستان زما ټینګ نه شو دی بېشانه غریبۍ ته او زه تللی ومه دوبۍ ته پیسې مې کړلې قرض کومه درته عرض ما کړله په ځان فرض عمر مې 1500 کال جوړ مې کو د شلو کاته کې د شپې شلو په دې باندې 2500 دبره خرچو شوه دلبره پاسپورټ مې هم تیار کو په 15000 یارانو قصه د خيارانو نقلونه مې تیار کړل اصول مې رانه یار کړل داخلي مزیدار کړه او کله پوره نو چې وکړو ټلیفون او بچو د پښتنو وې دا دي اندازه ده تیار دي وې زده راځه غټه مزه ده نو ډیر زره پکار دی اوس په وګوره ټیکټ او جیب ګوره د واسکټو وې ډیر زره د نوري مابل چې ته به ګوري مابل چې د ماروري وې دې سره راولې ګدر کوم به پزلو خو نشته دی اولو دا هر څه شو تیار او ټیکټ مزیدار او چې وکه شو بمبارو روټای به کولې چې می څوک رشتہ دار او چایونه مزیدار ورځ راغله د تللو جهاز ته د ختلو کسان را سره خپلو او خطو پلنکو ته په خبر ته لا سلاړ او زتلم او دی ولاړو جهاز کې شوم سورو نه یارو نه میرورو زومه کړو کورو کو شوم دوبۍ کې یاران را راغلي ولاړو دم خطرې راويستي ټیکسیانو پورا سلور کسانو دوبۍ کې می دوستانو نو سٹارټ شو به د کینه لاسه ورللو چا به ته زتلم ما دوبۍ ته یو دوه ورځې مې المشوم چې کله خدم مشوم یو باغ ته ورسېل مشوم شپږ سوه تنخوا مې وکوو مې التکار او توبه استغفارو یو نیم کال مې کتیرو پازاب شو مخه ډیرو وطن شو رانه هیرو ویزه مې لا په سر ونه مې ختم کو ټیکټ او خپاو مزه کې پټو کپنای کې شوم نوکرو په کار خبرابرو دیاړي و سر پسرو د کار سره شورو مې کله په گاډو کې ټرای او غوږ کې دا وبای چې سبا مې ګټلې په دې ولګېدلې نستی بچ کېدلې نو کور نه پکې سټ راغی چې دلته واړه نار دی او پیسې ورله پکار دي ما نورې قرضولې وطن ته مې لېږلې بچت مې نو خپلې شل ټرای مې تیر کړلې په بله کې شوم پاس او لیسنس راغی په لاس وشوي 15 کاله پردیس کې د ملاله هم 10000 ریاله قرض د یارانو په ما باندې انبار او تنګ شیم بسیار بنجوړ مې کو د کلی یارانو مې ویلي و نورې به خپلې ټیکټ په دل در کو د سامان سره دلدار او زکلی ته نور خانه سامان می برابر کو شورو می بیا سفر کو کورکلی می خبر کو سبال در روان یم ما اویل ابیت او زتل م دوبیت وطن ته باروبارو چې راغله م دوبارو هوټل په انتظارو نو چاره نه جوړه غوخته غړې او چارو میاله او خبرو مدي په حالو شوشاته می حیرانو راغلی می دوستانو پته ما ټول کسانو 50000 خرچه زما په دغه ملمستیا شو دا نور پیسې واشوي لدینه په جنجالو راتله به کلیوالو خبرو مدي په حالو نو زر با چا غختلې چا 15000 یارانو په کار وې د خوارانو را سره نه وانا کوله می بانا واته په پچنا واپس په ویلې په شیشه خبرې سپورې او راځه کا قصه ګوري سومیاشي دغه چلو د خلکو بغوبلو چولکی وربلو چایونه په خیدل او پراټه پلی لانو او تاشش و زما کورو ویش پګ نه چې چټیانی ماته ریکلې ګرانی وې پای ته روانې اتیا در نور قره شو په ما کلی کې رو بیان ته زما ګوره ما قرس کو ټیکټو دوبۍ ته تلم پټو اقوستې می واسکټو کیسټو خلکو راوړل چې څوک نه خبرو په کلی کې اکثرو دا کوم نصیحتو ټول وخت ته عبرت او وطن کې دی عزتو نو الته غلامی د بچک شن بدوان او یاداسې د شیخانو اول در باندې کار کوي پیسو نه بیا انکار کوي مزدور به انتظار کوي اکثر ورلورنه کې غریب شي در پدر او مجنون غونتی او ترو نو دلته خوري نهري نو الته خوري ډغري نو دلته مزدوري خده چې ورشه په لندو لاور د پیندو دا وای نور خاندارو چې راغله مدوبارو چې نو کاروبارو چې الته ګرځیدا ما جواری مشوته به ته او زتلې ما دوه تا بس